سولر پینل به اوس تاسو ته نقصان درکوي. سولر سیستم چې تاسو کومه لګولی دی نو هغه به اوس تاسو ته نقصان درکوي. ملګرو دا کومه سولر سیستم چې د دې کمپنیانو یو الرټ جاری کړی دی او د ځان د دې خبرونو خبر کوي که نن تاسو به هم ډېر غټ نقصان در ورسي. ملګرو تاسو ته پته ده نن سبا چې دی نو په 1 غنټه بجلي او 3-4 غنټې بجلي نه یو ډېره زیاته ګرمي ده نو خلکو سولر سیستم یې لګولی دی او سولر پینل یې د شیشې لګولي دي. ملګرو خو دا به اوس تاسو ته نقصان درکوي که تاسو د دې نه خبر نه شوئ نو تاسو دا کور به هم وسوځي او نور خلکو ته به هم نقصان در ورسوي. نو تاسو د دې خبرو نه ځان خبر کړئ. دا احتیاطي تدابیر چې دي نو دا په دې باندې ضرور عمل وکړئ. نو انشاءالله که تاسو سولر پینل یې لګول وي سولر سیستم یې لګول وي نو دا به ستاسو دپاره فایدهمند ثابت شي. فایدې هم ډېرې دي خو تاسو ته پته ده نقصانات هم ډېر زیات دي. ملګرو دا یو څو تدابیر دي دا د ځان سره واورئ. که تاسو نن سبا که تاسو سوچ وکړئ نو په هر کور کې دا بیټرانې لګېدلې دي او دا شیشې لګېدلې دي ملګرو خو تاسو ته به ډېر غټ نقصان درکوي که تاسو دا کارونه ونه کړل. ملګرو لومړنی دا دی که تاسو چېرته سولر سیستم ولګوئ په هغې کې چې کومه انورټر دي نو هغه په دې ځای کې لګوئ چې په هغه ځای کې خلک نه ځي یا پې ماشومانان نه ځي. داسې کوزی مه لګوئ چوت ځای کې لګوئ چې هلته څوک نه وررسي که نه چېرته څوک یې خواله ورشي هغه څه نقصان جوړ نه کړي. ملګرو د هغه نه پس چې دی دویم نمبر باندې دی چې انورټر په دې ځای کې لګوئ چې په هغه باندې هوا لګي. ملګرو انورټر چې دی نو هغه ریګولر چالو وي چې هغه داسې نو ګرمېږي د هغه له وجې نه که چېرته هوا ته وي نو څه کېږي هغه به بېرته یخېږي ګرمېږي به ډېر زیات نه نو ډزېږي به نه. که چېرته تاسو غواړئ که نه چې ستاسو سولر پینل یا سولر سیستم لګېدلی دی نو بیا او دریم نمبر باندې دی یو داسې ځای کې د انورټر مه لګوئ چې په کوم ځای کې کپړې وي یا نور داسې لرګي مرګي وي یا داسې څیزونه وي نو هغه خوا ته چېرته هم دا انورټر مه لګوئ که نه تاسو ته به ډېر غټ نقصان در ورسوئ او ستاسو کور به هم وسوځئ او نور خلکو ته به هم نقصان در ورسوئ. په څلورم نمبر دی که نه اے سی او ډي سی چې کومه سیستم دی نو د هغه نه بالکل جدا. لکه اوس اے سی او ډي سی چې کوم سیستم دی نو تاسو پکار ده چې اے سی او دا جدا وي او دا ډي سی څه وي دا جدا وي نو دا د یو بل نه جدا جدا ولګوئ. که دا به تاسو که یو ځای ولګول نو دا به د یو بل سره شارټ شي او ډېر غټ نقصان به درکړي اور به واخلي. ملګرو انورټر ته نږدې ځای ته هم مه لګوئ چې کومه انورټر دی نو هغه ته نږدې بریکري چېرته هم مه لګوئ که نه دا به ډېر اور واخلي او د غټ نقصان به در ورسوي. دا پنځم نمبر او شپږم نمبر دی چې تاسو بریکري راوړئ نو ښې کوالټۍ والا بریکري راوړئ چې کله هم څه نقصان رسي نو دا بریکري ښې کوالټۍ نو دا بیا نه خرابېږي. که دې شپږو احتیاطي تدابیرو باندې تاسو عمل وکړو نو انشاءالله ستاسو په کور کې چې کومه پینلې دي سولر پینلې دي سولر سیستم دی نو دا به چېرته هم خراب نه شي. ګوره په هر څیز باندې عمل کوئ. دا یو دې دپاره موږ دا ویډیو جوړه کړه چې تاسو دې نه خبر شئ هسې نه چې بله ورځ تاسو ته نقصان در ورسي. ځکه چې د بجلۍ سره ټوکې کول دا نه دي پکار ځکه چې بجلۍ چې سړی ونیسي نو سیده سړی ختموي. نو موږ هم د دې لپاره دا ویډیو جوړه کړه چې دا کومه کمپنۍ ده نو هغوی دا احتیاطي تدابیر دا الرټ جاري کړی و چې تاسو دا احتیاط کوئ تدابیر کوئ نو هسې نه چې ګوره دې نه که تاسو دا ونه کوئ نو تاسو ته به ډېر غټ نقصان در ورسي.